بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو ډاکټر آصف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره نن خبره کوو د نټ میک باره کې کم ته چې په اردو کې جایفل او په پښتو کې زیفل ویل کیږي. نو دا اوس په دې مسالو کې که تاسو وګورئ نو کېدای شي ستاسو کور کې اوس هم چېرته موجود وي، لکه چېرته چې زیره وي، چېرته چې سپیرکی وي، چېرته چې لاچې وي، نور داسې څیزونه وي، ادرک وي، دارچیني وي، نو هغې سره به زیفل هم خامخا وي. اوس دا زیفل چې کوم دی دا د څه دپاره استعمالیږي؟ دا کټوای روټۍ کې چې کوم دی د خوشبو دپاره، د ذایقې دپاره، دې دپاره استعمالیږي او د کټوای روټۍ چې کوم خوند دی او ورسره ډېر زیات ښه وي. خو د دې اوس ستاسو په صحت باندې څه اثرات دي هغه نن زه تاسو ته وایم. نو تاسو به یقینا چې ووینئ چې او الله تعالی چې دا کوم څیزونه جوړ کړي دي، دا قدرتي څیزونه جوړ کړي دي، دې کې څومره فایدې اچولي دي. نو زیفل که دا تاسو وګورئ د دې ډېر کم مقدار، یعنی د چای چې دا کومه چمچ وي د هغې څلورمه حصه، ډېره کمه حصه که دا تاسو استعمال کوئ او خصوصا یا خپله کټوای کې استعمال کوئ یا دا اکثر خلک چې کم دی نو په شودو کې یعنی پیو کې هم مکس کوي او دا استعمالي، نو د دې فایدې زه تاسو ته وایم چې د دې فایدې اوس څومره دي. یو خو خوشبودار دی، ذایقه یې ښه ده، هغې سره زموږ د کټوای روټۍ زموږ د پکوان د هغې ذایقه ښه شي. دویم صحت حوالې سره دا خولې ټیسټ لپاره اکثر خلک وایي یاره زما چې کوم دی نو بدهضمي ده، د خولې خوند مې خرابي، هغه خلکو دپاره که دې دا استعمالوي نو ډېر زبردست چیز دی. بل هاضمه د چا چې خراب وي، اکثر خلک وایي یاره هاضمه مې خرابي، د ګیس مسلې راته راځي، خېټه مې پړسېږي او څه چې وخورمه هماغه شان هغه څیزونه زما په متیازو کې لاړ شي، نو هغه خلکو دپاره یعنی دا کچنسې چې کوم وي نو دغې دپاره دا ډېر زبردست چیز دی. دا هاضمه دومره امپروف کړي چې ستاسو د هاضمې کوم دا عمل دی دا بهترین طریقې سره وشي. بیا دویمه خبره دا ده کې انټي اکسیډنټ پراپرټیز دي. انټي اکسیډنټ څیزونه دا لکه چاته چې داسې قسمه مسلې دي د دایمي دردونه، د جوړونو موړونو، دا قسمه نو دا ورسره ډېر ښه وي. بیا خصوصا هغه خلکو دپاره چې اکثر که تاسو وګورئ نو هغې ته د دې ګیس د وجې نه، کولمو ګیس د وجې نه، د دې خېټې پړسېدو د وجې نه داسې مسلې وي چې اکثر موږ دا په خپل کلینیک یا او پی ډي کې اورو چې ډاکټر صاحب دا ګیس زما سر توخیږي او هغې سره چې کوم دی نو زما سر خرابي، یعنی کم ته چې دا انزایټي ډیسارډر دی، جنرالایز انزایټي ډیسارډر دی یا اعصابي کمزوري ده، نو هغه خلکو کې دا ډېر بهترین چیز دی او خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د چا د شپې خوب ټیک نه وي، نو دغه خلکو دپاره ډېر ضروري چیز دی چې دې سره بالکل دغه ستاسو عصبي نظام دا ورسره دونه ښه شي چې هغې سره ستاسو د شپې خوب او ستاسو د آرام او ستاسو د وجود او د ذهن دا آرام چې کوم دی نو دا भरपूर طریقې سره دا پوره شي او هغې سره چې کوم دی نو تاسو منټلي او فزیکلي ښه پوره فرش شئ. که تاسو وګورئ که خیال مو کړي هغه ماشومان چې د شپې ډېر جاړي نو اکثر دې نیاګانو به ورته یاره دې ته لږ زیفل ورکړي دا به ښه شي. نو یقینا چې د دې زمونږ کوم عصابي نظام دی، زمونږ خوب، زمونږ آرام دې سره ډېر زیات ریلیټډ چیز دی، ورسره هاضمه او ورسره انټي اکسیډنټ پراپرټیز دي پکې چې هغې سره مونږ د بیماریانو نه بچو او زمونږ صحت چې کوم دی یا زمونږ وجود کې چې کم وخت تیرېدو سره دغه ویر اینډ ټیر راځي، دغه زوړوالی راځي، جوړونه پټې دا کمزوري کېږي، نو دغه سره کافي حده پورې ښه وي. نو دا داسې څیزونه دي چې یقینا ستاسو کورونو کې موجود هم وي، تاسو به کېدای شي د مشرانو استعمال کړي وي. کشران د هغې د فایدو نه خبر نه دي، نو که دا فایدو چاته پته ولګي نو یقینا چې خپلو خوراکونو کې لږ دا څیزونه دا قدرتي څیزونه ایډ کولی شي بجای د دې چې هغه دا د ډبو والا مسالې او دا څیزونه که تاسو کور ته خپل راوړئ او خپله دا دالچیني، دا سپیرکی، دا زیفل او دا څیزونه دا استعمالوي، خپله مساله کور کې خپله جوړوي خپلې کټوۍ دپاره، نو هغې سره به یقینا چې ستاسو صحت هم ښي او دا ملاوټي او بازاري څیزونه نه به تاسو بچ پاتې کېږئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو لپاره معلوماتي وي او امید لرم چې دا به تاسو نور هم شیر کوئ، خپلو ملګرو سره به هم شیر کوئ، خو د شیر کولو نه مخکې دا لایک ضرور کوئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.